ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د بیلابیلو ادارو مسؤلینو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي ډاکټر اسمت الله شینواري، ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد او یو شمیر نورو له لوري د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په وچ کوټ سیمه کې د داعش سره د جګړې پر مهال د یوې میرمنې په ګډون د شپږو شهیدانو کورنیو ته د فاتحې او تسلیت مراتب ترسره او له دوی سره نغدي مرسته هم ترسره کړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د اچین ولسوالۍ د وچ کوټ سیمې د ولسونو د میړانې ستاینه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې خپله سیمه د داعش وسلوالو څخه وساتله او په ترڅ کې 15 داعشیان هم ووژل. هغه په یاده پیښه کې د یوې میرمنې په ګډون د 6 تنو ملکي وګړو په مړینه او د یوې میرمنې په ګډون د 3 نورو په ټپي کېدو خواشیني وښوده. شهیدانو ته د فردوس جنت، کورنۍ ته د جمیل صبر او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکړه. څو ورځې وړاندې داعشیان راځي او دوی ته فرمایشات ورکوي، ډوډۍ راوړئ، دا وکئ، هغه وکئ. د خلک ورته وایي چې تاسو څه حق لرئ چې خلک پازابوئ او مونږ پازابوئ، تر څو به دغسې وي؟ بالاخره د دوی برخورد راځي. زموږ دغو عزیزانو دغسې مېړانه کړې ده چې زموږ په تاریخ کې دغسې مېړانې ډېرې کمې دي. هغوی وسلوال وو، وسلې ورسره وې، ټول تجهیزات ورسره وو، خو دوی ورسره وجنګېدل، په نره ورسره وجنګېدل، ښه ډېرې مردار کړل. نوموړي ډاډ ورکړ چې د جګړې له امله یې زیانمنې شوي 116 کورنۍ په نښه کړي چې راتلونکي اونۍ کې به ورسره د خوراکي او نورو توکو مرسته وشي. هغه د ولسي جرګې غړي ډاکټر اسمت الله شینواري څخه مننه وکړه چې د نوموړي په هلو ځلو یادو کورنیو سره لومړنۍ نغدي مرسته ترسره کړي او ډاډ ورکړ چې د مراحلو له بشپړېدو وروسته به د شهیدانو کورنۍ او ټپیانو سره نوري نغدي مرستې ترسره کړي. ننګرهار والي ژمنه وکړه چې د شهیدانو کورنیو سره به د استوګنې په موخه د یوې نمرې مرسته هم ترسره کړي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د ولسونو استازي ډاکټر اسمت الله شینواري د خپلو خبرو پر مهال یادو کورنیو ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې د شهیدانو د کورنیو په پالنه او ساتنه کې به په خپله برخه کې هم هلې ځلې وکړي. د شهیدانو کورنیو په استازي حاجي منار د داعش ډلې د ظلمونو څخه یادونه وکړه او زیاته کړه د خپلو سیمو د ساتنې په موخه به تر دې زیاتې قربانۍ هم ورکړي.